سلام دوستانو، هيله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. محمد الله همدرد یم. تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوجي زده کړه. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما یو نوی اپلکېشن راوړی ده چې د دې اپلکېشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې له هر چا څخه پټه ویډیو وکړئ. په یو میسج سره تاسو کولی شئ له هر چا څخه پټه ویډیو وکړئ. که د دې اپلکېشن له ځانګړتیاوو څخه پټ رازونو څخه خبر شوئ نو تاسو ته به هم ډېر خوند درکړي. دوستانو، ویډیو نه اوږدوو، ویډیو شروع کوو. تر ویډیو دمخه موږ زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې زر در ورسیږي. راځئ چې ویډیو شروع کوو. دوستانو، دغه یو اپلیکیشن ده چې د سکرپټ ویډیو ریکارډر په نوم باندې ده. د دې لینک به تاسو لاندې په ډسکرپشن کې درکړی وي. تاسو یې له هغه څخه په ډېر اسانۍ سره را ډاونلوډ کولی شئ. او که تاسو بیا هم نشئ را ډاونلوډ کولی، کروم براوزر ته لاړ شئ او په سرچ کې ورته ولیکئ سکرپټ ویډیو ریکارډر APK. دم چې کله ورته ولیکل دوستان، تاسو به اتوماتیک را خلاص شي او هغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. دوستانو، چې کله دغه را ډاونلوډ کړ دا به تاسو اوپن کړئ. د دې دوه دانې پټ مهم رازونه چې دي دوستانو، هغه دغه دي چې کله تاسو یو ویډیو یعنې ویډیو چلنده کوئ که نه، که هغه مخ کمره وي که شاتنۍ کمره وي، نو تاسو موبایل چې کلیک یعنې لاک یې کړئ، بیا به هم ستاسو موبایل د ویډیو چلان وي، یعنې ریکارډینګ به روان وي، نه بندېږي دوستانو. او بل دا چې ستاسو کولی شئ په یو میسج سره د کیمره باندې له هر چا څخه پټه ویډیو وکړئ. یعنې تاسو دغه موبایل ته یو میسج وکړئ، کوډ ده، هغه کوډ چې کله موبایل ته راورسیږي نو تاسو موبایل کې به اتوماتیک ویډیو چالان شي. نو دغه طریقه تاسو زه مکمله درښیم. ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. نو دوستانو، دې کې څلور اپشن دي دوستانو. یو دنه ده سره لیکه ده سور ټکی چې ده کنه دوستانو، دا چې ده کنه دغه ویډیو چلانوي. دا چې کله ویډیو تاسو چلنده کوئ، بیا موبایل هغه کړئ لاک یې کړئ، یعنې کیلې کړئ، بیا هم ستاسو ریکارډینګ به روان وي. او بل چې ده دوستانو یو اپشن ده چې د فولډر ده. فولډر کې دوستان تاسو چې کومه ویډیوګانې سوي وي که نه، هغه ټولې ویډیوګانې سیو کوي. بل سیټینګ ده، او سیټینګ زموږ داسې معلومات چې دي که نه نننۍ ویډیو کې د سیټینګ په باره کې دي. سیټینګ دوستانو چې کله سیټینګ اوپن کړئ، دلته تاسو لومړی اپشن راځي که نه چې چینج ویډیو پټ. دې کې دوستانو تاسو یو فولډر ورته انتخاب کولی شئ چې ستاسو ویډیو اوسي که نه، چې کله ویډیو ریکارډ شي هغه ویډیو بیا په کوم فولډر کې سیو شي، هغه فولډر تاسو ورته انتخاب کړئ، هغه فولډر کې به ستاسو ویډیوګانې ټولې سیو کېږي. او بل چې ده که نه ویډیو کیمره ده. ویډیو کیمره بیک شاتنۍ کیمره ده، فرنټ مخ کیمره ده. دلته به تاسو کومه کیمره باندې ویډیو کول غواړئ هغه کیمره به تاسو ورته انتخاب کړئ. زه مخ کیمره ورته انتخاب کوم، فرنټ. او دریم چې ده که نه د ویډیو کوالټي ده، یعنې تاسو په کوم رقم سایز کې ویډیو غواړئ، صفا کوالټي غواړئ، کمزوري کوالټي غواړئ، هغه تاسو خوښه ده. او بل چې ده که نه دوستانو ریکارډینګ ډایرکشن ده. دلته دوستانو تاسو ته ښکاري 10 منټه، 20 منټه، 30 منټه. کله چې تاسو یو ویډیو چلنده شي که نه، یعنې ویډیو ریکارډینګ چلند شي، 10 منټو څخه زیات ویډیو نه کېږي. کله چې 10 منټه پوره شي، بیا ستاسو ویډیو ډایرکټ بندېږي. 20 منټه هم کولی شئ، 15 منټه داسې. نو لیمټ دی باندې ده باندې کلیک وکړئ، دا بیا تاسو پرې بیا داسې څومره کولی شئ هغه ستاسو خوښه ده. او بل چې د دوستانو سایلنټ ریکارډ ده. دغه چې کله ستاسو دا ټیکمار لرې شوی وي که نه، بیا د ویډیو غږ هم ثبتوي. او کله چې دغه تاسو آن کړئ، دا بیا ستاسو غږ نه ثبتوي، یعنې دغه ویډیو چې کوي که نه سایلنټ وي، هغه ویډیو چې ده که نه غږ نه ثبتوي دوستانو. دا بېرته تاسو ټیکمار لرې کړئ، بیا تاسو دغه ریکارډ خبرې ثبتوي. بل چې ده که نه شو نوټیفیکیشن ده، دغه اپلیکیشن نوټیفیکیشن ده. او بل چې دوستان ډېر مهم شی چې ده که نه ریکارډ بای SMS ده. دغه دوستانو تاسو ما په ترمینل باندې هم لیکلي وو چې تاسو په یو میسج سره کولی شئ چې له هر چا څخه پټه ویډیو وکړئ. دوستانو دلته دغه اپشن به تاسو آن کړئ. کله چې دغه اپشن آن کړئ، دا به تاسو بیا الاو کړئ. دوستانو دغه کې یو کوډ ده، ګوره تاسو ته ښکاري دغه یو کوډ SVR خط ده او EC ده او 8 دي 4 دي D ده 9 دي. دغه کوډ چې تاسو بل موبایل کې در سره سیو کړئ،
یعنې تاسو بل موبایل کې دغه کوډ در سره واچوئ او یا هم در سره یاد ولرئ. کله چې ستاسو موبایل له هر چا سره وي که نه، یا ستاسو سره یا ستاسو ملګري سره وي، دغه کوډ د موبایل ته راولېږئ. که هر سیم کارت له طرف څخه وي، که هر یو سیم کارت وي که نه، دومره چې د موبایل ته دا کوډ راورسېږي، ستاسو په موبایل کې به ډایرکټ ویډیو چالان شي. او چې بیرته واري بیا تاسو دغه کوډ موبایل ته راولېږئ، ستاسو موبایل کې به دغه ویډیو بیرته ډایرکټ بنده شي. نو دغه ویډیو داسې نه ښکارېږي چې تاسو موبایل کې ویډیو چالان ده او که نه ده، هغه لپاره هېڅ هم نه پېږي دوستانو. او بل چې ده که نه هیډ ویډیو اینډ ګالري ده، دغه اپشن چې کار نه کوي دوستانو. او بل چې ده که نه دوستانو پروډکټډ پاسورډ ده دوستانو. دلته تاسو پاسورډ هم ورکولی شئ. د اپلکېشن ده چې کله دغه اپلکېشن ته داخل کېږئ، دلته پاسورډ ورکړئ، بیا چې کله د اپلکېشن ته داخل کېږئ پاسورډ به ورکوئ، بیا داخلېدای شئ. لومړی خانه کې به هم یو پاسورډ ورکړئ، لکه اوس مثال ورکومه 1 2 3 4 5. دوهمه خانه کې به هم تاسو هغه پاسورډ دوباره ورکړئ دوستانو. نو دوستانو دغه سیټینګ معلوماتو چې تاسو ته مې درکړه. یو بل اپشن ده چې ده که نه دوستانو ګنټۍ ده. دا ګنټۍ نشان چې ده که نه دلته تاسو د وخت هم ورټاکلی شئ چې دومره وخت کې باید ویډیو چالان شي، یعنې ویډیو وشي دوستانو. هغه ویډیو هم تاسو وخت ورټاکلی شئ. لومړی چې دی که نه ټایم دی، دلته تاسو بجې ورته ټاکلی شئ، څو بجو باندې چې تاسو ریکارډ چالان شي هغه هم ورته ټاکلی شئ. او بل چې ده که نه ډیټا ده، تاسو تاریخ ورته ټاکلی شئ، څوم تاریخ باندې باید دغه ویډیو موبایل کې ریکارډینګ چالان شي. او دریم چې ده که نه دوستانو ملتونه دي، څو ملته باید ویډیو وشي. او څلورم کیمره ده، کومه کیمره باندې باید ویډیو وشي، مخ ته او شاته کیمره ده. کله چې دا ټول تاسو پوره کړئ نو په سیو باندې به کلیک وکړئ، ستاسو په هغه تاریخ باندې به تاسو ویډیو چالان شي. نو دوستانو دغه ډېر خوندور اپلیکیشن ده او تاسو یو ضرور استعمال کړئ، دغه معلوم یې کړئ. نو دوستانو دغه څخه ډېر ښه بل اپلیکیشن ما تر اوسه نه دی لیدلی. دا ډېر زبردست اپلیکیشن ده، زه خپله هم دا استعمالومه. نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم، ښې چارې ښه وختونه، الله مو مل شه.